له مقاومت څخه تر ډیپلوماسۍ پورې د افغانستان تګلاره په نوي نړیوال نظم کې د طالبانو حکومت د متوازن او پر اقتصاد ولاړې بهرنۍ پالیسي پر بنسټ تل غواړي چې له ټولو هیوادونو سره د ګډ او دوه اړخیزو ګټو پر بنسټ مثبت او رغنده اړیکې رامنځته کړي. په دوه اړخیزو خبرو کې له امریکا سره په ښکاره ټینګار شوی چې د افغانستان خپلواکي او د هغې خاورې بشپړتیا د دې هیواد د ولس او حکومت لپاره تر بدلي هرې موضوع لوړه ده او هیڅ ډول معامله به پر دغو اصولو ونه شي. د امریکا څرګندې ماتې ته په کتو بیرته د بګرام خیالونه او تیرو لاسوهنو ته ورګرځېدل عقلاني نه ښکاري. تاریخ ښودلې ده چې بریتانیا امپراتورۍ دلته ړنګه شوه، شوروي اتحاد بیرته مسکو ته ستون شو او نن امریکا هم د زوال او د ستراتیژیک عقلانیت د لاسه ورکولو په درشل کې ده. افغانان لا ژوندي دي، ساه اخلي او چمتو دي چې له خپلې خاورې دفاع وکړي. دا یوازې یو خبرداری نه دی بلکې زموږ د طبیعت او تاریخي هویت یوه برخه ګڼل کیږي. په دوحې تړون کې ژمنه شوې وه چې امریکا به د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ او د خاورې د بشپړتیا پر ضد له زور او ګواښ څخه کار نه اخلي او د دې هیواد په کورنیو چارو کې به لاسوهنه نه کوي. له همدې امله اړینه ده چې امریکایي لوری خپلو ژمنو ته وفادار پاتې شي. د تیرو ناکامو تجربو تکرار نه د افغانستان او نه هم د بهرنیو قدرتونو په ګټه ده. عقلانیت دا ایجابوي چې ټول لوري د دښمنیو پر لګښت ولاړو تګلارو پر ځای پر واقع بیني او عقلانیت خپلې پالیسۍ بنسټیزې کړي. حقیقت دا دی چې که افغانان حاضر وای پر خپله خاورې معامله وکړي د پخواني شوروي پر ضد اوږدو جګړو او د ناټو پر وړاندې مقاومت ته اړتیا نه وه. د دې خاورې ارزښتناکه ترینه شتمنۍ د افغانستان خاوره ده، نه د معاملې وړ ده او نه د ځینو هیوادونو په څیر د کرایې وړ ده. د دې خاورې دفاع د افغانانو تاریخي، دیني او ملي مسؤلیت دی او هغوی به په دې لاره کې تل پیاوړي او ثابته پاتې شي. نن افغانستان ته اړتیا ده چې خپله بهرنۍ تګلاره پر واقع بیني، په نړیوالو ژمنو ټینګار، سیمه ییزې ډیپلوماسۍ پیاوړتیا او اقتصادي همکاریو پراخه کړي. داسې یوه تګلاره نه یوازې ملي خپلواکي او امنیت تضمینوي بلکې د هیواد مقام په سیمه ییزو او نړیوالو معادلو کې لوړ ساتي.